ډیورنډ کرښې په تړاو د عباس ستانکزي وینا ته د پاکستان سخت غبرګون. پاکستان طالبانو ته وایي ډیورنډ پرېږدئ، زموږ امنیتي اندېښنو ته رسېدنه وکړئ. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په موږ کړئ تازه خو ډېر زیات اهم خبر ته. د پاکستان د طالبانو له لوري د ډیورنډ فرضي کرښې په تړاو تازه څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې ډیورنډ پرېږدئ، زموږ امنیتي اندېښنو ته رسېدنه وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ زیاته کړې د افغانستان او پاکستان د پولې په اړه بېځایه خبرې د نړیوالو حقونو واقعیتونه نشي بدلولی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي چې موږ افغانانو هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د پاکستان لنډمهالي صدراعظم انورالحق کاکړ ټولنیو سره ځانګړې مرکه کې د ډیورنډ کرښه نړیواله پوله یاده کړې وه.